ملګرو په بهر ملکو کې د تشویق لپاره ځانګړې ورځې د هغه کسانو لپاره برابرېږي چې ځانګړی مهارت ولري. نو دا هغه ځانګړي دیحقین دي چې ځانګړی مهارت لري. دوی په د ونو په وهلو کې یا هم د یو تیر په کټ کولو کې. نو تاسو کتلی شئ چې د دې دوی ته داسې یو ځانګړی سیستم برابر کړی ده چې د دوی اول هغه کم سر کې چې کم یو هغه ده هغه ووهي او هغه راخطا کړي. نو د دوی مهارت یا د دوی د تشویق لپاره دوی یو ځانګړی چلنج ایښی ده او هغې چلنج کې بیا انعام هم ایښی ده چې په دې چلنج کې $10,000 دي. دوی کولی شي چې دا کم یو ګټونکی شي هغوی ته $10,000 بیا ورکوي. نو د دوی مهارت څه ده ډېر ځانګړی ده. په کومو طریقو نه دوی کار اخلي تر څو پورې دغه ونه یا هم دا تیر څه ده په سر کې کټ کړي. تاسو کتلی شئ چې هر یو هغه کوي هلته ځان ته ځای برابروي تر څو پورې په هغې وخیږي بیا پاس نور ګیپونه برابر کړي تر څو پورې کم سر کم چلنج هغه چې ورته ایښی ده هغه لاسته راوړي یا هم کاټي کړي. کتلی شئ چې ډېره جالبه ده او ډېره خطرناکه هم ده. په یو تختې باندې دوی درېږي او پاس بیا نور ځایونه کټ کوي. د دې تشویق لپاره ډېر ځانګړې ورځې دي. د هر هنر دپاره ځانګړي هنرونه ورته منځته راوړي دي چې هر ورځ بیا دوی د دې ټریکونه کار اخلي او په دې ورځو باندې بیا داسې مسابقې دوی رامنځته کوي. زبردست. دا ټول نړۍ کې باید داسې تشویق لپاره باید داسې اقدامات وشي. زبردست. ویډیو لایک او شیر کړئ ملګرو.